جرمني او هالند د افغانستان ښوونکو او روغتیايي کارکونکو ته څومره معاشونه ورکوي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. جرمني او هالند د افغانستان ښوونکو او روغتیايي کارکونکو د معاشونو ادا کولو تمایل ښودلی او ویلي دي چې په مستقیمه توګه د دغه معاشونو ادا کولو په اړه د خپلو نړیوالو شریکانو سره بحث وکړي. دغه څرګندونې تېره ورځ د نومبر 18 د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ایمیل دیباند او د افغانستان لپاره د هالند استازي د مارکوس پوتیزل په کابل کې د طالب چارواکو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي. دغه ایت د مولا عبدالغني برادر او امیر خان متقي په ګډون د طالب حکومت له لوړپوړو چارواکو په کابل کې لیدلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې په دې اړه لیکلي او د جرمني او هالند د دغه اقدام هرکلی کړی دی. ښاغلي بلخي لیکلي، موږ د پوهنې او روغتیايي په برخه کې د سړیو او ښځینه کارکوونکو د معاشونو د ادا کولو په برخه کې د جرمني او هالند د دغه اقدام قدرداني کوو. په دغه اعلامیه کې راغلي چې طالب چارواکي په دغه لیدنه کې په مساوي توګه د نجونو او هلکانو په زده کړې او ښځینه ښوونکو د کار تداوم په یو اړین کار بللی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام د افغانستان د اقتصاد د احتمالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان نیم وګړي له ولږې سره مخ دي. د هالند او جرمني د هیات له طالبانو کتو وروسته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله سره هم کتلي دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.